ګرانو دوستانو، په دې سایډ چې تصویر ښکاري دا خو به تاسو پیژنئ. سوشل میډیا یو ځوان اصغر چیما نومې یو کس دی او هغه اکسیډنټ کړی دی او په ډېر خطرناک حالت کې پروت دی. مونږه تاسو ټولو ته دا گزارش دی، دا اپیل دی چې د الله د رضا لپاره دعا ورته کوئ، ځکه چې په دې پوسټ کې لیکلي وي چې دې سوات او دې طرفونو ته تللی او سیلاب کم متاثرین خلک چې دي روغه شپه او روغه ورځ تېر کړل هلته، چې بیا واپسۍ کې راتلو نو ده له ډېر زیات خوب ورغلی و او د هغې د وجې نه دې موټروې باندې د ده راګاډي چې کوم دی هغه اوړېدلی دی او دې پکې ډېر زخمي حالت کې پروت دی. دوستانو دا خبر یو تقریبا یو ګنټه مخکې سوشل میډیا باندې راغی، ډېرو خلکو په ویډیوګانې راکړي، څوک سوی څوک سوی. بس لټین الله پاک دې روغ رموټ کړي، صحت دې والله خدای ورکړي، آمین آمین. بس دوستانو پروپیګنډه پې مه کوئ ځکه چې یو مسلمان ورور دی. بس دوستانو ټول ورته د زړه د اخلاصه دعا کوئ چې الله جل شانه بیا هغې حالت کې کړي او بیا یې روغ رموټ کړي. دوستانو د ډېرو تور سرو سره او نارینهو سره غریبانانو سره ډېر مدد کړی د خپل طرفه او ډېر ښېګړی ورسره کړې ده. الله دې نه کړي موږ نه غواړو چې دې څه شي او الله دې روغ رموټ کړي او الله دې بیا هغې مایک خواله راپاسئ. آمین لټنه آمین.